دغه سکشنه زویه ځای ټینګوه درله په دغه باندې ولم په دې همدې ولم سر ټینګوه ځان ټینګوه ستا دا سوی سر ووینه ودر ته ما ور پرېږده ادم خانه چرسي کټ مې پرېږده په کوټه کې ماته خوند راکوي دا څه کوي کاټې م غزلې شروع کړه ته ودرېدې کور یالله خیر بچ کوه سپین سري اوس په تا کې ونه نشلو خو یوه پښه دې په کور کې ده بله په کور کې ده یالله خیر دې خواته اخواته ټیټ ټیټ استاده لرې که څنګه موټر دې راکش کړی بیپ دانه په دانه نه دانه نه دا ټول همسایګان تنګه نه دا شالو بالو را روانه نه دا ارې و ایرانه نه زه یم پهلوان په زور را روانه نه و دانه په دانه زور ته څه ناروغي لرې؟ کوره چې چاته ونه وایه چې دی بیا کله دی ما په کور کې شیطاني نه کوله په لاس کې مې چاینکه بنده سوله دی مې وچاروله نه وتله بابوجي بدله دی ولی زکام معذلش بعد مشرکانه اوز منجی در تایسته ناراضه نسی په اوداسه کې یم دا د پازرې اواز و ته دا ډول کولی سې دا ډول کولی سې دغه ډول پاس پېټ کې ته دا لاس دا ډول کولی سې دړډینګ 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 دغه ډول کولی سې دا خو د دواړو ټکټرانو په مابین کې سوالم نه پرېږده دره نه بېنسه دغه دې پیدا مې کړ بس په خواب کې مې دا ناراضه نشه خوب خو داسې دی وه خوب چې راشي بالښت نه غواړي بېرته ورځه جار څه میده ما دغه غزلې چم کوی دا وګوره دا انسانان مه ګوره دی نه چې دا ما ښایسته کې ته ډېر خر یې چاته دې خر وې خر به دې پلار زما په لاس کې چاینکه بنده ده دا 3 ګنټې سره زه دلته ولاړ یم دلته ټکټ را سره وره بیا په بلې شهرین جانان راڅه په څنګورې ودرېږه بیا ودرې بابوجي ستا خم دماغ د شیطان دی چې څه ډول ته د دې سره یو ځای کړمه دواړه کاغذان یو ځای دي دا چې دلته سي او دا دلته سي عجبه شیطان یم موټر خو دې نو کې لرې که یو خو زه د تاسې سره تنګ شولم اوس یو منټ واخه دغه اسټرینګ واخه موټر هلته ولاړ دی دا مې د بشارۍ دپاره راوړی دي ورشه شاته یې بابوجي ځای ته خو راورسېدلې د کوټې نمبر دې دي 4 یوه راشه واسم واس ورته ګوره خلاصه سه څنګه مې خلاصه کړه دغه زما بکسه ده چې وچه کوټې له ویڅم دا څه کوې شرمېږه نه په درېشۍ کې غلا کوې په وټل کې مغله سته دا چې د باندې دغه ډول غله ولاړ دی دننه به څه حالې ته ودرېږه چې وسوه وایم څوک سته که نه سته ودرېدا چې ښه دي دا یې دا یې هم دا د دروازې دا یې د موبایل دا یې د سایکل از ما کاغذان راک صبر وکړه پر دې خپل نوم نوشته که ډېره مننه موټر خو دې نو کې لرې که
یو خو زه د تاسې سره تنګ شولم اوس یو منټ وته واخه دغه اسټرینګ واخه موټر هلته ولاړ دی دا مې د بشارۍ دپاره راوړی دی ورشه شاته یې کړه ولاکې را سره ووایه ښه ستا دپاره هم کاغذ راواخلمه ماته مه ګوره سوره وزه د ما څه زده کوې زه خپله ودرېږه شینزرشاه الفش او بی زر بی با ودرېږه دا ډول نه دی یا بابوجي دا ډول نه راځي ودرېږه ته کوم دی څه ډول لیکي شین تو ودرېږه بې ضربه الفش او جمله همزه ودرېږه ولاکې راته ووایه ما وګټله دغه د زما کاغذ راکټه بیا نه درته ولاړم زوی دې ونه مړه د تلوارۍ کاره صندوق مې پرېږدي درته ولاړم خبره واوره دا د لیف دروازه مه بندوه وګوره زما نوم مې بابوجي دی ولاکه په لفټ کې وختلم اوس په جینو کې خېږم اوس ورته ګوره تا ته چې دکتر وانهچم زما نوم مې بابوجي نه دی د ما څه معلوم و چې دلته راګرځوم دا یې بټن څنګه ودې پېژندلم ما نوم مې بابوجي دی درځغله بابوجي بچ کا ډاڼې در کې وننشلم چې شي دې راخیستی دی ستا سره اول زه راورسېدم دروازه خلاصوم یو دوه درې ورته ګوره دا څلور هغه دی ننوتی او وایي زما دروازه بنده ده په لغته دی یا یو ډول هغه دی خلاص یو صندوق هم هر ځای پاته دی څنګه مې هغه ستړی کوي تا ودرې برق وګوره ما چې لګېږي که نه لګېږي دا دی لګېږي دغه دی بیا لګېږي بندې که ویې لګوه بندې که ویې لګوه بندې که ویې لګوه بندې که ویې لګوه بندې که یا د دې واری نه لګوه د خدای قربان سم د مرغانو اوازونه سته مرغان نسته دلته وایي ته ودرې یا دلته نه معلومېږي ته ودرېږه په دا صندوق ورته ودرېږه بابوجي ما خاله خواب دررالی خواب خواب می‌بینه ولی لونگینه خواب خواب می‌بینه راسه بابوجي چې کښېنو وزنو دلته ای خدایه وای دا څنګه ټلیفون پروت دی ته ودرېږه زه یې وګورم بلې اورې وشرمېدله نجلۍ وه شاخواند که تو داره غزل باید آدم خانه چه ماتا خواب شرادی و داره و سیو غلا بیا و گوارم تو داره پوالارو غزل پاکی وایم آدم خانه چرسی کٹ می پریزا پا کوٹکی ماتا خواند را کمی دا چکی کٹیم غزلی شروع اکڑه تو داره بیا گوارم چوپ کا کاټه زه د باندې سړی ګورم مخال دروازه ټوخیږي وایي توبه دروازه ټوخیږي ازما صابندانۍ دې ودروله اوس بیا زه دلته ودروم
ولې ټوخېږه ته م غځلې وه ما دغه دوا سویله د ادم خان ده اوس به ګولۍ دله درکمه ده ښایسته اواز به دې سي لکه د زر څانګې واخه ده دتاوه ګولۍ څه شوله ما خپله سم ګلوکار یم دغه وخوره اواز به دې لکه د زر څانګې دغسې چې بس دا د ژبې لاندې کښېږده بس ټیټ ستوني باندې کښېکاږه خوره د خدای په امان زما د خیاله دام ټلیفون ښکاري ته ودرېږه زه وګورم یو دغسې دا یې بټنانو خوان الو ومې پېژنه بابوجي وای ودرې بېرته یې بند کړم دا خو دا ټي وي ده ښه دی چې چا نه ولیدلم که نه یې اوس بیا مذاق راباندې کړ دا یې چالان دا یې بند زما مرضي ده دا یې چالان دا یې بند زما مرضي ده دلته ودرېږه دلته کار کوي که نه کوي ته ودرې مخدورې کړمه چالو شو یا ته ودرېږه په سړۍ کې وګورمه چالو شو یا ودرېږه د باندې ودرېږه اوس یې ګورمه همسایهګان ولاکه خواب را سره وکړي اوس مې ښه شی پیدا کړ ته ودرېږه دروازې سره رو کښېږده قدمونه بابوجي یادم د کار نه دانه په دننه دننه دا ټول همسایګان تنګه نه دا شالو بالو را روانه نه دا ارې و ایرانه نه زه یم پهلوان په زور را روانه نه دانه په دانه زور ودرې بله ونیسم ستړی نه شوې ولاکه خبر یم چې د چا کمره ده زه هم د خوب ایستلی یم ته هم د خوب ایستلی یې چې د چا هغه ده ته ودرېږه زه یې وګورم ننوځه ته دا کوچنی بابوجي دی اوس به دی زه پرې باسمه د خوب ټیم یې دی بس نو اوس سترګې خلاص الله بلي 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 راځه چې ځای د راوار کم پرېوځه دا دې شړۍ په ځان واچوه اوس پرېوځه وای دا خو دې سر دې خواته سو پښې دې هغې خواته سولې ته ودرېږه بس دغسې پرېوځه ته ودرېږه چې زه خپل جراب یې وځړوم دا دغه ځای اوس به پاته دغه سولو پردم نه لرمه دغه د خپل د کور پرده ده دغه د ګردوشه ده د دغه د خرابې پردې دی دغه دی بابوجي ته م ولاکه ده دغه سره کم یې دا خو دلته سوله او ښه خوند کوي بل چیز یې پاته سو دغه د برق دغه دی کمیس دی دا کمیس یې زور دی دا ځینې وباسه دا کمیس به واغونده برق ته م کالي مې ورکړه وای دا خو زما د ښایستې فوټو دی ته چې سترګې تورې کې په عقل نرۍ نرۍ مه ګوره نظر بچې ښایستې نجلۍ دا چې دی دا دې فوټو یا دا دې هغه نه دی د بابو هغه هم نه دی دا ته ودرېږه دا به دلته وځړوم خو نه به ښایسته کمه دغه هم دلته به نه دغه کېږي ودرېږه ځای والا جوړ کمه وا بابوجي اوس یې خوند وکئ هم ښایسته سوله هم هر ځای کې چې دي پرېمونه دي ګلان دي ګلدستې دي دا یې ټوال دا یې برش وای دا خو د چوغندې اواز یې ته ودرېږه دغه د تشناب ځای یې چیرې دی ته ودرېږه زه یې وګورم دلته به دغه دی پیدا مې کړی دغه خو د کالی غه دی ته ودرېږه دلته خو ته ودرې عکسو کې معلومیږي چې دا کوم ځای دی دغه ځای زما په کار دی چې اوس تشناب چیرې دی کوم ځای کې وګورم چیرې دی ته ودرېږه دلته ته ودرېږه په بل ایډیا وګورم ته ودرې غوږ ورته
دا خدا څنګه همسایه تشناب خانه ده دا خو زموږ خانه ده ته ودرې دې خواته وګوره وبخښه صاحبه ته به ورار نسې دا زما تشناب دروازه نه خلاصېږي او بالکل خیر زه به کوشش وکم دا ګوره ځان مې ډېر په ستړی کې ګرڅه نه خلاصېږي زه به کوشش پر وکم یا نه خلاصېږي ما وکتل پخوا هم دغه چم کړی دی که اوس مثبته سوی ده دا زما د وس کار نه دی دې دپاره به یو کاریګر راولو یاره زه هم نه ورته پوهېږم ته یو چم وکړه یاره پریشاني ده زه به ورته یو کارګر به راولم ته هېڅ پریشاني مه کوه بابوجي دا بل په تشناب کې خو ولمبېدلی ځې خو ځې آخر یو شیطاني خو بلا بله وکړم او وای دا لفټ کوم بند دی بیرته به په ځینو کې ځه ماته ودرېږه بابوجي په سپیډ کې کښته کېږه ورکه سپیډ در کښته کېږه یا الله خیر باج کوه سپین سري اوس په تا کې ونه نشلو خو یوه پښه دې په کور کې ده بله په کور کې ده یا الله خیر دې خواته هخواته ټیټ ټیټ استاده لرې که څنګه موټر دې راکش کړی بیپ خانه دې خرابه څه خو کور ته به ناسته وې هلته به دې لمسیان قرارول لاره راکړه ډیټ ډیټ دغه د اوس نو لکه هغه مټیزه ډریور ولاکه لري چې په دې لاره راکاټ کړم په دې لاره دغه دې شاټ کټ دغه دې راورسېدلم سپین سرې دا خو بیا راله مخته وای دا خو لکه د سارا ټکټر ولاکه پای ولاره لا زندې خلاصه ته ودرېږه څوک خو مې نه ونه چې دې کور کړم یا الله خیر بیت دید خو په اره نیم نه پوهېږي خانه خرابې دید ته ودرېږه بله ایډیا وکړمه دغسې دغسې څنګه در سره مخ دا خو د دواړو ټکټرانو په مابین کې سوالم تاسې د کوره صلاح کړې ده که اوس راوتلي یاست رو که د قدمونه بابوجي یو دې شاته ټکټر دې مخته دې خبره ته راسه چې اوس د نسغم وخورمه دا وټل کې بلا یو څه یې دا خو م که د پلاین ورته ولاړ دي ودرېږه د دې سره یو چم وکړمه دا خو مې پسې واخیستله ودرېږه دا به م پسې واخلمه دا یې دویم نمبر اوس ما نمبر دی سوره د تا سره مې ضد دی چې یوه خورې دوې به خورمه چې دوې خورې لس به خورمه چې نه دې پرېږدمه
You get the door, John. Right. Stop. Yeah, give it a bit. پانس می درد خندا نراځي پلاین کې تللی اشنا نرا دا څومره غټ لاین دی بابوجي د دماغ سره کار اخه بس لمبر داسې زر نه در میلاوي ته ودرې دا بد کېږي تا څنګه ما دا کوچنی سره ورته بچا دا بد کېږي راواخه دا یاد وا بابوجي دا خو دې لرې کړل دا د عجیبو د لنډې به څنګه کار کوي مخکینی په زورور د چونډکه به ورکړم دوی به سره اخته کړم زه به نه پروا یای څه کوې څه دپاره چونډکه راکوې شرم نه لرې د بې شرمي زو دوی دواړه خو مې اخته کړه درځغله بابوجي نمبر دی دی دا یې اول نمبر ستړی مه سې نوم دې څه دی نوم مې بابوجي دی ته څه ناروغي لرې ګوره چې چاته ونه وایه چې دی بیا کړه دی ما په کور کې شیطاني نه کوله په لاس کې مې چاینکه بنده شوله دی مې وچاروله نه وتله هلته څه ټکټ واخله په نمبر کښېنه بیا رامننه زه به ټکس واخم هلته به کښېنم بابوجي د چوکۍ فکر کوه ته ودرېږه ته دغه یوه خالي ته دلته به زه د ده نه مخکې کښېنم دغه یې کښېنستلی مخ ته ځان نه ځای وګوره سپین ږیرې دا د واورو دی کارشتاګو انسان دی بیا هم زه ودرېږه سم ورته وګورم ته ودرېږه زه چم در وشم ته دا ډول کولی سې دا ډول کولی سې دغه ډول پاسپورټ کې دا لاس دا ډول کولی سې دغه ډول کولی سې دا ډول هم نسي کولی ته ودرېږه پښو هغه دغسې واوړه کولی سې درویشتم او وای بابوجي دا د څومره لرې نمبر دی شپږ اویا هلته د بابوجي کارونه ډېر دي دلته دا چاجوشه دي په لاس کې بنده ده خدایه اوس به نو څه جام کوو ته ودرې یو فکر وجنګوم ودرې بابوجي ستا خوم دماغ د شیطان دی چې څه ډول ته د دې سره یو ځای کړمه دواړه کاغذان یو ځای دي دا چې دلته سي او دا دلته سي عجب شیطان یم بس ماما زه داسې کتی کنې مزاق مه کوه ناراضه نسې ترورې ته خوم دا خوم ډېره پخه ده نمیشه ته یې غل دی دا بې څه بلا دی پخې خو خولۍ به دې په سر ورکوله تا دیګ په سر ورکړی دي ته ودرېده د نمبر د دی خو هغه یې نه ویني ما خو نه ویني دغه یوه دانه زیرو به وله ورکړم د 850 زم په بلا لړلی یم دا د زما چاینکه په لاس کې بنده ده بابوجي کارونه خو دې ډېر دی دلته وایي 40 نمبره ته ودرېږه دا د شپین ږیری بیده دی دا دغه دی دا دماغ څه کار استه راواخه بابوجي دا مقدم د لاسه ووتله اوف خدایه دا دونه غټ نمبر مې م راخیستی دی ته ودرېږه فکر وکړمه چې څه چنده کړو 40 خو دغه دي 40 اوس چلېږي زما هغه چې دي ته ودرېږه چې دا ډول یې ونیسم که دا ډول ونیسم او که ته ودرېږه یوه ایډیا خو مې په دماغ کې سته دا به چپه واړومه اوس ورته ګوره دا یې دغسې دی خو ولیدله راځه بابوجي ځان رسوه چوکۍ ته چې کښېنم دغه زما نمبر دی ورته ګوره 250 زما هغه دی درغلمه وای ترورې زما نمبر دی پرېمېږده ته خو دغه په نالت لړلی یې لکه
دونی دا خودونی وي سو اولانۍ صحیح ویلې دي چې کوز لرګی په بار کې نه سمیږي خدای دې د دیواره د درېیم چترا علاقه شپږ ویست هغه نمبر مې ملاړ علاقه واسنو دا د پیرانانو په رنګ باندې یو پنځوس دا د چا ټکس دی او ستا دی 250 زما دی نمبر څه شو ټکس مې څه کوي ودرېږه دلته په دغه جیب کې دا خانه خرابې بابوجي دا څه کوي ټکس ودرېږه دلته دغه مور والا زما نمبر دی خدایه چیرې ولاړ سمه بیا به په نمبر کې درېږم ته ودرېږه تېر وار خو مې جیګ ولنډی سره اخته کړي دي تاسې جنګ وکړئ زه به بیا نمبر راخمه ودرېږه ترورې هغه ټکس مې ورک کړی اوس یو بل ټکس راکړه نوم بابوجي مې نوم دی ته ډېر خرې چاته دې خر دی خر به دې پلار زما په لاس کې چاینکه بنده ده دا 3 ګنټې سره زه دلته ولاړ یم دلته ټکټ را سره ورا سره ورک شو واخله او ځه یو چم وکتل دغه دی ته دا بس نو په ښه تم نه پوهېږې په هېڅ باندې په ولاکه په یوه خوړل دغه څه مې دغه شوي دغه کم دا ودرېږه دا بیا څه پاسات وشو ستا د لاسه په ښه زما لاس په دې کې بند شوه دا یا بل ټکس وایي یک نشد دو شد اوله واره یو لاس بند اوس دواړه کور دې ودان دا د بل په بیړۍ یوه به جیب ته هم ورخطا کړو ولې زه بیا تر تا کم یم پر ځان نه یم سترګې ته یې ګوره لکه د مړې غوا ستا کوزده سوې ده ته په دې لیونیانو کې چورت مه وه ته خو ډېره ښایسته یې لیونۍ ځه کوم نو ته به نو هلته موږ ته څو پیسې راکړې ډنګر ته لاشی پونډ ته پنجی څه پکې وایه دا په ډالرو کې به وي که په روپیو کې په دې به زه سوچ وکړم یو ورځ به زه ستاسو کار وګورم چې ته د ډالر وړ یاست که د روپۍ وړ یاست او که د کالدارو عاشقه موږ زیات کار وکړې به هغه پیسو خو به نو ځان نه اچي ولې چې ګزنه ګډه وډه بلا به ګډه ګډه وډه بلا به ګډه ګډه ګزدنه ګزده ورکچلیټر ډنګره مه پرېږده جاذبې نشته راوګرځئ مړ خو بېرته درځغلی دماغ وره تاسې ولې منډوئ خو بېرته راوچرخېدو ما تاسو ته څو واره ویله ده چې په دا دوه مخه تاوږئ هغه دواړه لکه ګیدړان دماغ ټیز دی ته وایې څو بجې به یي یو شل کم 50 بجې به یې ټاکه دې ونه وه په دا ځای کې م ته د بجو پوښتنه کوې پنډه اوس ورته ووایم یار نه شاباس اوس ورته ووایم چې دی سور غلی پخوا د موټرانو څخه پانې غلا کولې اوس هم د تاسو به نو دی نه پېژنئ تی ته وایم پنډو ډنګر مه نه ولیدل یا صاحب د نقشیانو زامنو ته به نقشه راوښیه ټوله دنیا به ما او تا په نامه پېژني چې یو پنډو یو ډنګرو په عشق کې دواړه برابرو روښانه لکه لمر و بې عقله لکه خر و ونیسه یاره کورلو پورته او خولۍ کښته یا کردان وی یا قربان کښته مځکه پورته اسمان ځم پر لوړو غرونو پنډه دلته وی پرته ده د کالیو غټه پلنډه پنډه ول دې ولم زړه مې غواړي چې خولې ته در ماته کړم چپ سه اوس به دې مخ ته پرېمځم خپل د لړلې مخ ته دې پام نسته
و غوندو دیوانه دي چی بلا دي هر هیتی یاست تیله دلیست ستړي خو مه سئ موږ د سهار سره لګیا یو کارونه کوو والله کتا تم پولیس دمه هی 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 چې اوس نسې شوی هی هی چې اوس نسې شوی هی هی znam to da reći ćemo kam badeli hoda da izdade znam za taraka da kitab zaba badala dar to vajem واسوات agora panato dar ta vajem ta davana sama pajado izda kړی دي سترګې وړه شدې کاغټه وړه لاش دې غټه را لګوینا سورا ستاسو راځي وا کامې سیملان ونې سامور زما बात दर बादे वाला का आपला भाऊ बाबूजी बादाला देवला जो काम معزل شفاعة مشركة وزمان جيدة تايستا ناراض أنا سيبابدا سكيم دادا بازري عوازو عادو اسمع الميتاق كيف هذا جيب كيف هذا رجع باتو خينا وركي جيب أبوجي بس يعود أبدا بارا بارا وادو اسمع سوس ودا درجة دقة وبارما دقة جيب كيف كيف هذا كي دقة دي فايدة ميكي وإذا خداي بعدي واسمع تقنا وركون بارجي خو مع شيء نوركي فكر كما توا درجة چا مې ولیده ها دا ګړنګ توینې چې واده د خواته وای د چې چا پاتې سي واده چې څوک به ونه ویني استه به جب تا وراچو الله اسکو مې په ولاړه ځاپل شوره بدلته بیا ځاپا حکمه دا ځاپا سوی اوس خو نو سم ځوان یم تویېږي خو نه زکام دې سړی نه کېږي چې زکام سي دغه حال به علاقه زما ده وای وخت مې نه بیا راولې زه خو بس څه وکړو د خوبه مې سترګې تللې بیا په خوا باندې بېده ومه
نه پرېږده دا رانه ویې نیسه دغه دې پیدا مې کړ بس په خواب کې مې دا ناراضه نیسه خوب خو داسې دی به خوب چې راشي بالښت نه غواړي ودرې سترګې به دا ډول ونیسم اوس نه ښه دا راله راځي ته ما ته وګوره ونه بیرېږه زه یم یا اوس خوب نه راله راځي ته ودرېږه بل چم وکړمه دغسې دا هم یو د فکر شی دی دا خو نو ناراضه نشې مه راته ګوره ته هم چم را سره زده که شاته وګوره انسانان ګورې تا سره مې کار نشته ودرېږه اوس یو چم وکړمه چې دا دی بالا هم راته حیرانوي چې بابوجي په څه بالا اخته یې دا د ګړنګو جیب دی یا دا پرېږده دغه جیب د ګوندو سم دی ودرې لاس مې بند دا بیا څه غم دی بیا ادبي ما په ما لاس په جیب کې بند و عجبه ژوند دی والا بس نو څه چاته چا مې زده کړي په غاړه کې لاسو څه ته ودرې ولاړ شم بېرته به کښېنم بېرته به ولاړ شم دی خو لا ناست دی بېرته به کښېنم نو را ولاړ شئ عزیزانو چې غزلو ته وژه ورکړو صحیح دی شیرینه یاره شیرینه یاره چې ته ودرېوې ګور چې شی لیکلی د غزله زړه او شیرین جانان مې کاره چې ته روانېږې قدم دی واخر رای قربان وای یا ودرېږه دا اوس ورته ګوره شی مې څه کوي دلته خو لیدلی نه دی ته ودرېږه خانه دې خرابه ځه اوس کالي خراب نه کړمه دلته ولاړی بیا په بلې بلې شیرین جانان راڅه په څنګورې ودرېږه بیا وګورم یو خو مې دی نه پرېږدي و دغه دی لاندې پروت دی څه ډول بیا راواخلمه دا دی پیدا مه کوئ و زما د سترګو تاری بېرته بیا جیب ته وراچوم دا ګړنګو په جیب کې مې لاس ووی خواجه پرینی خواجه پرینی خواجه پرینی ترخ دالونا او مالرا وړه چیزه په ناز ناز وخورمه خواجه پرینی بین
واوچه پیرینی ترخه دالونه او دا ما لګولي دي دی نه چې غلا کې کور دی واده بابوجي بل خو دې غم نه خوري خپل کالي زه به خپله جوړومه یو زه یم یوه مې بته کوي دا اوس به ټایپ چالو کړمه اوس ورته ګوره واوه څنګه خوند کوي اتڼ دې دا باري را که دا قدمونه لیلا را که دا قدمونه لیلا یادم خوند نکوي ته ودرېږه دا به دلته کښېږدم دا به دلته زه به چیرې کښېنم ودرېږه دلته دلته به زه کښېنم ستړي مه سئ ستړي مه سئ وایي ودرېږه یا دا ګړۍ وګورم یا ټیم لاسته ودرې بیا به بېرته روغبړ وکړم یا ته ودرېږه یو شی خو مې کوی ودرېږه دروازه کلیانې څه سولې ودرې دا راواخلم دروازه خلاصه کړم ستړي مه سئ ستړي مه سئ نور خو نه یاست ښه یې تکړه چال دی کټایه ښه یې جوړه نابخته سوی خو نه دی ودرې دا کوټ وباسم دا خوله یې خون کښېږدو راسه ته څومره جګ سوی دلته کښېنه دا هم په سر که ته راسه کله یې ته دې خواته راواوړه راسه ستا دا شوی سر وګرځمه ډېره مننه عجبه باتالان معلومېږي چې چې دې پخ کړي دي یو څه زاره به چې یې وخورو زه به د ډوډۍ باندې به ډوډۍ خو به مې خوړلې یې والله که مې شی لا خوړلی دي نو څه کار دې سپاره و چې ماله رالی اوس نو چې والا پاخه که او زما د خوښې شی دی په دغه ښه مې ډېر کار و چې ته ودرېږه بل شی وګورم ته ودرېږه ودرېږه دلته بل شی وګورم دی ما ته بیا کړ وایي دی به وایي چې چرګ پخوي زه به وایم دا د چرګ دغه د پښه ده دا یې سر ما دغه دی اوس څه درله حلال کوي په بخیلتوب هم دنیا نه ډېرېږي زه خو نو هغه یې مې پیسو ته ورکړی دي دا یې د چرګ پښه او دا چې دی دا یې د پسه مغزی څه پکې یې ډوډۍ راخې که شنختې کټونه جوړي او وروره چې هر څه دې تیار کړي دي یو زار دې راوایه خو د وږي دې مړه کړو د شپې 3 بجې سوې نارې مه وایي دغه دی ستاسې په خدمت کې لګیا که د ډیو بوتل شي ځان یې د دوکان سره راوړئ زه دا یم لګیا یم دله ودره د دې سر کې خو م 15 کاله کېږي د مازه پرته وه دا خو ملاقه د کار ده خو کار دی یا خوري ودرېږه اوس مې په نس لا درد او وروره زه درته لګیم کله یې فکر مه کوه ودرېږه دا به دلته وراچوم دی به م وایي چې بابوجي سره مېلمانه و څونه خراباتې و دا مالګه وراچو سرکه یو څه کمزوری ده سرکه ته مالګه وراچوله اوس ورته ګوره کنې دغه یې زه ډېر بشار یم اوس ورته ګوره سرکه جوړوم دا پلو یار لونګین مې په دا بل پلو دا یې د کلي دا یې د لوی لاله یا به ودرېږه چې ما شروعات نه یې کړي تاسې یې مه خورئ لاکه مې سر خلاصېږي چې دا دوی شي شي یا دا پسه کوچنی څنګه شو خورئ یستې آیا اوس ورون دی که مغزی دی
یا بسه ده بس شرمېږئ مه خورئ یستی نور در واچومه ور ودان اوی نیمه پسه خو هلته پروت دی ودرېږه هغه هم در راواخلم ملا یې هلته پرته ده نیمه پسه پروت ته ودرېږه نو دغه ده دا یې ملا ده دوی به مو وایي چې بابوجي استاذ نه دی ودرېږه ګیلو جان زه ستا د میخانې زما د سترګو توره بلا مه کوه بانې ګیلو جان وخت دی که چې زر زنده خلاص ښه دی هغه د وخت پس مبارک نوي کال دې مبارک سي خیر دې مبارک شه ستا دې مبارک شي شنبه که یارانو سم جوړ په خیر وکړئ ستاسې دې مبارک کي د نیکه دې مبارک شه د انا دې مبارک شه د تاتې دې یو منټ ودرېږه تحفه دله درکړمه کله جنگ و وچش پنجری سو هر وخت که جنگونه وچش پنجری سو هر وقت که جنگونه شپنجری څنګه نه شرمېږې کوچنی خو نه یې چې جوشک به درکومه بس ډېر پرې کېږي مه راسره بس دا زما بدکۍ راکئ خواب دله درلی ور در واخه چې ځان زنده خلاص په مخه مه شه چې بیا زما د کور نوم وانخلي خدایه زنده خلاص والم څونه خرچه مې وکړله دا په څه شو وخندل ستا پر سر که د جنګ څوک دا ډول دی ښه تا ته چا وویل خوب مې وړینه دا خوابه خو نه زه چې نقل درته وکړم شپه سوه نیمه شپه سوه مال پیشلمی خو نه دی دی نه چې پیشلمی را سره تېر سي همسایهګان سره ګایېږي دا ولې نه پرېوځي دا ډېر بیداره ګایېږي ما خیال تالی درب دی ته ودرې ساعت څه چې دی وګورم څو بجې دي هغه ساعت خو غلط دی ته ودرې بل وګورم دا خو اوس 12 بجې سولې پرېوځه بابوجي دا بل غم نه غم بچ کوه ځوانه چې تاواني نیسې راسره نوې ګاډۍ مې زده کړې ده دې خواته بیا ودروم دروازه یې والا بنده کړم دی نه چې څوک یې راڅه غلا کړي ټیډي بچې دا مړی ستاسې دی ودرېږه دغه ودرېږه دې خواته دا په څو ده په 250 روپۍ څنګه یې پېژنم ودرې و جادو درته کوم 1 2 3 څنګه سپین ژیری بیا به مې نه منې ته د شیطان زوی دې سپین سري وا ډېر غبرګ مړی دی دا چې دی ګوبۍ لالا بېدانې نه دی کار اوس ورته ګوره چې بلې شیطاني درته جوړه کړم دغه ده وای لکه مه کوه نیکبخته احمد مې دا د غریبې پر رنګ خابل دې په خوله سه اوس ورته ګوره د ګردو مخکې زه ورننوځم یالله خیر بچ که درلمه اوس ورته ګوره چې شي واخم دې خواته ځم ودرېږه
دا خو د خونې سامان مې ګرده واخیستل بیا به بابوجي واده وي بیا به سامان راواخلم دا به دلته کښېږدمه دا به دلته کښېږدمه لاندې خو مې موټر ډکی ته ودرېږه دغه دا خو هم لکه د ټاټو اکا ویښتان دا به چېرې ځم دا په کار راځي کوټرۍ مې پورته کړېږه خلک وایي بابوجي چې دی بیا عقله دی بیا عقله نه یم اوس ورته ګوره دغه ډول موټر به نو چا نه یي چلولی دا یې دا ګیس اوس بیا یې سټارټ کړمه ودرېږه زه ور وخېږم اوس ورته مهربان خو ټانګه چلوله په آس نه کښېناستی اوس بیا بابوجي په نوی ډیا کې ډریوري خلکو ته ور زده کړمه اوس ورته ګوره څه شو دغه به لګی اوس ورته ګوره یالله ښه وای بچ درالم خلکو لرې کېږئ دغه ډول نو چا نه دی چلولی اوس ورته ګوره څنګه خوند کوي لاندې موټر سربیره زه شیرین جانان مې کراچي ته روانېږي اوس به یو څه بیا سپیډ کې کړمه دغه دی خلکو ګوره هلکه بچ کوه درالم دغه چې کاټه کم دې خواته دا پورته چې شي دی ته ودرېږه واوره لیلا سبا مزار ته ځو هغه بل هغه زله څه ډول وه یو څه بیا تیز کړمه وای دا خو وطرایي ده اوس ورته ګوره نسی مې خلکو زه خو موټر پرېږدئ ما نسی وای دا اوس درېږه دغه بېریک یې څه شو بېریک یې څه شو اوس ورته ګوره وای خلک پاته شول زه خو په موټر کې بچه خلکو چې مخ ته رانسی بېریک یې څه شو اوس بیا بېریک څنګه نیسم او دا خو هغه بلاګی یم ځینې وتی حکومته ورته ګوره دې خواته وګوره زه موټر کې لوړ ناستمه بچه بچ کوئ درالم اتو بګنګش بالا و پرتوگ نو وای تو ابا بالا و برکت نو خدای بچاو کړم و بابوجیه لرګی راوه خخره پروه زما ګرانه لرګی راوه خخره پاوه بابوجیه لرګی راوه خخره پاوه و به ګرانه لرګی راوه خخره پاوه د سترګو توره لیونی در پاڅه شومه بابوجیه لرګی راوه خخره پاوه و په ما ګرانه لرګی راوه خخره پاوه دا بوتل بالته کښېږده دا ټک ده چې شو اوس خیر پروا نه ده دا به ما هلته کښېږدم دا ټک ده چې شو اوس خیر پروا نه ده دا به هم درته دا خو هم بیا ټک وکړه ته ودرې بیا ګوره مالمارې وای دا خو ګرده مات کړي دي باو دا خو المارۍ سورې ده دا خو هم جوړېده غواړې ته ودرېږه بابوجي څه ډول بیا جوړه دلته خو هم واره نه خوري یا ته ودرېږه دونه ناپې واخم ښه دا هم دغونه ده ته ودرېږه دا څو ولیشتې ده یا ته ودرېده لیول باندې دونه په افساره ده ودا ودرېږه دې خواته راسمه دی نیچې لیبل یې را سره غلط دي چې دغونه یا دغونه ده دغه یې د پسور دی د المارۍ واه قلم څه
نشانې ورته وکړم یا دلته یو ځای و یا دا ځای نه دی یا طریقه بدنم صحیح را خط دغه دی جاړ مې کوي وده اصلا مې پیدا کړله ډشما دا 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 خره دی نه چې خلک در باندې وخاندي دا خو اصلا نه و دا خو ورولو دی اوس ورته ګوره چې دا دیوال څنګه باندې څیرې کړمه اوس ورته ګوره دا خو لا خواټکان ډېر دی پکښې کې دا والي دغه دی دا خو روان دی چې دا څه شی دی ما عقل دی یو شي ټک شو خر پروا نه لري یو شی خو پکې را روان دی هلکه زنګ مه کوه ودرېدله درځم غږ یې زما خیال پاڅو چې دا بابوجي دی دارې به بیده ودرې زه وګورم زنګ بابت باو دا خو د دې خوا زنګ زړېږي کار پروا نه لري زه به خپل کار مخته کړم بیا ما عقلمنده یم کاروباري سړی یم داسې معمولي خو نه ده مور خو په دغه وجه راته وایي چې عقلمند خانه مګر دغسې خو کلي والا راته وایي بابوجي اوس یې ورته ګوره بابوجي څه باندې کوې ډنګر شو لکه د پاپون غاټ شو دا هم نه ټینګېږي ودرې یو راته ټینګ کوي واګیم غاټه شوې ده ودرېده اوس ورته ګوره عجیبه لکه ښایسته عجیبه لکه ښایسته دا یې جوړ اوس ورته ګوره دا د المارۍ دپاره مې دی کار وکړی ته دې و دغه یې سپارک نسته دغسې دی راته وایي کړکۍ جوړ دغه یې ما جوړه کړې هغه ځای خو پروا نه لري کم سے کم هغه کړکۍ خو مې جوړه کړله اوس به کار وکړم اوس ورته ګوره دا یې دلته ودرېږه دغه دی برش مې پیدا کړئ اوس ورته ګوره رنګوم یې زه بیا رنګ کړم بیا به نه دغه خلک راته چټک یو دوه درې څلور نری به چې لږ به نری شي هغه هم نه دی صفا شوی اوس ورته ګوره څنګه ځای مې جوړ کړی په کار پوهېږم که د همسایهګانو کار ښه کم و بیا زه والا کوم او ورولو یې څه سو اژیره یې څه سوله هغه مرکز والا ویښتان ودرې بیا ګورم دغه دی ناراضه نه شي ما رنګ کوئ هغې ته وګوره هغه دی ګوره څنګه تخنېږه که نه تخنېږه اوس به د تا سره کار واخلم خلک وایي بابوجي نه پوهېږي چې څونه عقلمند یم هغه د برشه ختم سو دا خو دا هم ولاړل سو ودرېده دا خو هم لاړلی دی ودرېږه ودرې بابوجي فکر ورې لکه ته خو هم د رنګ والا نه یې لیکن شیان پټوه دا هم یو دماغ دی ودرېږه دا به پټ کړم په دې کې دا به هم پټ کړم په دې کې خلک خو چې دې بل ډول رنګ کوي دا ښه دی دا پټومه چې کوم یو پټ کړمه دا یې به پټ کړم
داخده دا کاغذ املش پاتا سو دا بس چمباندی وکم دا بس سات باندې پټ کاما یا دا پپا پټی دا رخچینا با باندې کشارداما څنګه سات با پټ سو رخچینا دی ولاړل سه پروا نه لري ودا راځه بل چې تارا سبابوجي یو بل شای پیدا کم دلته دا اوس فکر واري لکه بابو دام دا کار نه دی دام دا کار نه دی دام دا کار نه دی دا غدای خلک خودره ورځي په رنگ باندې وي اوس بیا د ما سره خلکه د ما سره انګېز دا کوي اوس په یو ساعت کې باندې اوس ورته ګوره دې ته وایي عقلمند دي ته وداره څوک خو مې نه ویني دی نه را سره یې زده یې کې ودارېږه څوک خو نه دغه ځای کې اوس ورته ګوره یا سید واده اوس ورته ګوره بابوجي درڅغله اوس خلک دا دروازه یې لاکې وای دا خو دا ودرېږه په دې لاره باندې دروازه خلاصه کړمه چې دروازه بل شی وګورمه اوس دغه دی دغه پیدا اوس ورته ګوره چې دروازه خلاصه کړمه وای د خدای کار دی اوس ورته ګوره څنګه زریه دغه ودر بابوجي غوږونه نه ساتای نه یي چې فرهنګ چم در سره زده کړي آخر به وخوره په دا چټ باندې سوکانه درزه امسایه‌ګانو ځان خبر کوي درزه امسایه‌ګانو ځان خبر کوي امسایه‌ګان به اوس وایي چې دا بابوجي رنګ کوي دا څوک ده یو څوک نشته وداره دا خو دروازه خلاصه دا څنګه پالونه دي زه خو په دله وای دا خو اوس یې خوند وکړه بابوجي چې ګذار دسه وداره دروازه بنده کړم چم لري چمودي چې چم نه لري هغه هم چمودي وا بابوجي ستا مکمل تعالی سلام دی وای دا زما پوټو دی یا ته واده راځه بیا ګوره بابوجي دروازه بنده وه دی نه چې څوک اغلا کړي د چابیانو ځای خو معلوم دی دلته بیا پټې کم بابوجي راځه نن دې امتحان دی چې پاڼه والا ورکم پاکه ما چوکۍ بخښنم زه به اوس سوچ باندې ولګم دا ته بخښنمه سړی مست دی وایي ستړی مست یې پرچه ورکړې وا پرچه ورکوم ستا غوندې بیا تعلیمه نه یم تعلیم یافته یم بالکل د رنګه معلومېږي څه زما پلار دلته لسم پاس کړی ته څه وایې زما نیکه دلته تعلیم کړی دی ښه په څو نمبرانو پاس
Quiet, ladies and gentlemen, please. زما خبره واورئ 2 منټه بعد دا امتحان شروع کیږي تاسو تیار اوسئ ښه बाबूजी 2 دقیقې پاته دي تام ځان ورته بستر بند کړ یا کاره ته قلم نه لرې زه هم لرم دغه دی واس ورته ګوره دغه دی دا بیا د ما سره سیالي کوي سیال چې د سیاله کم څه غوږ ورپرې که دغه څنګه شوې بچیه هوا دې ووتله اوس زه لا نور هم درته راباسم په شاباسه دې راباسه شاوله دې راوله یونسه دې رانیسه بلبله هم راوباسم ځان ټینګوه دا پرچون دکان دی دا جیبه جوړ کړی دی ته ودرېږه دغه کې وګوره دغه دی راشه زویه په کوړی معلومه وو څنګه شوې دا خو لا بکس پاته دی وګوره زویه دغسې بد که لرې که نه لرې دغه ده دا بله لوبه دا چې دی ما چې اوبه کسته راچوله لکه یې شاته وه دا مخته څنګه رال درته به یې راشاته کړم څنګه زویه شرمېږې که نه شرمېږې دغه دی دا خو به پېژنې دې ته ساعت وایي چې د دا بل ساعت سره یې برابر کړ ته هم ورسه دوارې زما خبره واورئ ستاسو مخ ته چې دا لفافې پرتې دي دا لفافه خلاصه کړئ او امتحان شروع کیږي پرچا شروع کړئ د خبرو حال پرون په د غوړې په بازار کې 12 مچان مردار سوي دي او 14 زخمیان سوي دي او د موسم حال باران به وریږي دوړې به بهیږي او ټول انسانان به پریشانه کېږي او سترګې به ډکېږي په دې پرچه باندې یو ډول کپایږي وایي دا څه دي ته ودرېده بله خواته یې وګوره ما دغه کوله ښه یې बाबूजी फिकर वारी लका चिकम कालंबारा खाता वदा वदा दगन दा बाबा साई दे बा बाजार पान ना तो दबजा सारा बजा जोड़ी او تو درجه د خسره خو خر جوړي د جم سره جا جوړي ته ودرې چې دای لا چې شي لیکي ته ودرې پټ ورته وګورم چې دای دا شین سره شنه واشه لیکي که شین شو به لیکي واس مې په حیات سو دا شین سره شنه واشه لیکل کېږي ته ودرېږه د ښې سره چې شي لیکي خر لیکي هغه دې غواړي که خسر لیکي دا دی ومینه دا خسر لیکي د ښې سره خسر دا مې مې زده شو یارانو سر مې په خلاص په ما دې دا ګرده ولیکل تا بېرته څېرې کوې ودې غورځوئ ډېر ناځوانه انسان یې ته ودرېده دې واره به سم فکر ور علاقه مه چې دی ګر سره لیکي چې شي زما هم علاقه سر باندې خلاصېږي درلم ته ودرېږه یو څه ور نږدې سمه
आस्ता आस्ता जार सा मैदा 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 ورځه نقل ورکوا دا نقل زده کوا دا دې ور ورسېدلم خیال مې بیرته ورځه 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 جار څه میدا 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 ما دغه زلي چم کوی دا وګوره دا انسانان ما ګوره دا نه چې دا ما زده کې عمره بدنیته انسان یې خلاص دی لږ هغې خواته که اخلاق هم یو د انسانیت یو ښه لفظ دی ظالمه ته ودرېده بل ډول ورته وګورم ودرېږه چې یو څه یې په کمه اوس مې زده کړه ته ودرې پوهېږم او دغه دی د ښې سره خرګوش دی ما چې ولې خر یې لیکلی دی دام دونه چپه در باندې ولګېدله واخه دا د کاغذ د ما مذاق در سره کوئ دې بدنیت یې خوا بله خواته کښېښودی ته ودره فکر ورې لکمه چې څه ډول به یې زده کړم ته ودرېږه فکر وکړمه قلم به دست کړمه بیا به لاندې پټ پټ ورځم لاندې به ورننوځم بیا به ته راوځم ما وینئ که مې نه وینئ یو مې لا نه ویني زه به وسپارم جانانه ستا کتابونه ستړی نسې څه حال دی لاره را سره وړه قلم مې لاندې لېدلی وم او دا قلم راواخم مشره ناراضه نه شې ارامه شو چې د دال سره دلیل لیکلی و هغه چې و ذلیل یې لیکلی دی دا به څنګه ظالکمه خدایه اوس به چا سه زده کړمه وای پر چا ختمېدو کې 2 منټه پاته دي د دې خبرې خیال دی وساتي چا چې زرغون پیپر لیکلی دی هغه دې په زرغونه پیټۍ کې واچي او چا چې سپینه پرچا لیکلی دی هغه دې په سپینه پیټۍ کې واچي څوک مړ دی لا دی زما دا کاله یو مړ دی وای دا خو دا بل کاغذ دی واس مې پیدا کړی یارانو پیدا مې کړی واچه ورته ګوره چې په 2 منټه که کار به وکړم کاله واچه ورته ګوره ځوانه لیکایي بنده بس که لیکایي بنده ده ځوانه بل بچې چې ولیکمه ما څه درته ویل چې لیکایي بنده ده ته بیا هم لګیې سپېره ته ښایسته مخه پورته نه کې نقاب کنو زما زړه به شي په عشق کباب زه په دا فکر کې یم چې کومه ورځ چې ته د سپېره مخ پرېنځې زه به دې څنګه پېژنم په دغه خو دا لړلی صاحب ګلان ته عبور کوم آفرین چې ډېر ښه انسان یې چې ګلان ته عبور کړې کا خو ډېر ښه کړې دا د اوبو مخ دې پر بله خوا واړوه ولې چې دا زما نیم کوب د اوبو راډکوي صاحب ته به دا چای نه څښې وای ستا سمه قربانه چیرې ده خزانه زما نیکه چې خزانه پټه کړې وه چیرې ده یا زه ولاک پشي خبره ځان مه اچوه ډوډۍ نه خورې څه کوې مفتې به راخورې تی مفتې به راوخورې تی به راخورې زما څه بینک چلیږي زه خو پیسې لرم چې هر وخت مې خوښ شي خورم یې ورڅه ویې خورې زار دې دروازه خلاصه که دلبره دروازه خلاصه که واده بیا اکلی جو دروازه څنګه خلاصه کم اوس خو زه خپل سترګې نه سم خلاصوی پر ټول بدن مې صابون لګېدلی دی یو 10 منټه ګوتې شماره 10 منټه واوره هغه خزانه چې ده هغه زما پلار درکړې ده وی پلاره چې مړ سو ښه سو اوس یې په شرافت راوښیه چې خزانه چیرې ده چیرې ځې دلداره زما چیرې ځې چیرې ځې چیرې ځې نګاره زما چیرې ځې چیرې ځې ته چیرې ځې دا دلدلې دی یو ځای و صاحب دا سر ما ولیدی په پولیس آباد کې د مفلس آباد څخه مخته د سرګردان چوک د سرګردان چوک سره د ډرم بازار د ډرم بازار سره مخته ولاړ چې خړو اکا دکان د خړو اکا دکان سره مخته اوس لا جبه یو موقع ده چې وی وینم ستړي خو مشه سلامي دي سلامي 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 د نربړی आवाज
د چی خزانه زه ولاکه په شیله خبره خزانه وګوره زما مخ وګوره ما خو فقط د خلکو د خطانو سه 1 2 روپیو جیب ته کول بس هغه راوبخښه دا ماته انسان نه ښکاري انسان نو دا رقم وي دا ماته مرزمی ښکاري مرزمی دا ډلې دي دا رنګي خوانه ډیر بد رقم نه دی اشپزه انډیوال مردار خورای چې ورته کش کړې ای خلو دې باندې په زور مخانده که صاحب را باندې خبر سو ته اوس رښتیا وایې دا ساعت څه کېږي ورور چې په خوړې دي د کوچني واځلې په روان دی قرت او پته لاندې یا ما بقولي ما یا زه په والله بالله که په خزانه خبر هر په خدای ته یا والله په خبر خلای مې شویس ما مکه ولا چې د شي په خبر دي